هيدي. درمنسي دولس إمامية الحمد لله. دولس إمامسي إمام علي رضي الله عنه أو قرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام حسن عليه السلام إمام حسين عليه السلام دي كارنو تناروا ویلی دا حرام ویلی دا کوم کارونه سي تاسو کوي ته په کوم دلیل دي زړه سره تاسو کوي دي عشق اړم کوئی پښتو نه ته اردو سے بات کوي نه په پښتو کې وای د مسلمانان بم پوه سي په پښتو کې وای بیا په اردو کې مو وای پروا نه کوي دیکھو ازارایم با ورڅونه کې ازارایم بس پښتو کو نه دی اردو ته तुम अफगानिस्तान से हो और पश्तूनी आते है फारसी आती है फारसी बोलते हैं फारसी तो बड़े फारसी आते हैं आपकी में हाँ बोलता है अभी अब कुछ अभी सबर करो हम तुमको साथ गाड़ी पे आता हो तुम देखा या नहीं देखा इस गाड़ी पे हम अभी गाड़ी में आ जाओ बुस्केस दर में आ जाओ तुम लोग अच्छा अभी मेरे लिए बताओ हुसैन भाई हसन भाई तुम्हारा नाम या हुसैन है कुरान अज़ीम शान कहते हैं कि एक नारवा है तुम्हारा ये आशुरा के दिन मातम कर रही है और सीना मारता है और काम कर रहे है कुरान कहता है कि एक काम हराम है रसूलुल्लाह कहता है कि एक काम हराम है फातिमा ज़हरा कहते हैं कुरान कह रहे हैं तारीफ भी हराम है अब लोग क्यों तारीफ करते हैं नहीं मेरा अभी बात हसन भाई एक इंतहारी है जो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेरा दिन नहीं है आप लोग की सफर से बात कर रहे हैं यार نامي جانا مننا دي جلسارة خدا زلونا دي بدي خلقو كي وسوزة والإله العالمين دي عظيم أجرونا دركي دي مبارك شبيه مباركات ودي مبارك مياس مباركات رب دي بدلا دركي خاوز غورا اوس رازو دي زايتا رازم ماوتا دي تاب تدا كار كي نكي خا يو دقيقة حسين جان تدغه دي عاشورا پورا سینه وهي کینه وهي دي زړه سره الحمد لله مقام وای والله زنجير وای دي وای سيده يعني محكم زان وهي كانت الحمد لله خوب مقام خا ما شاء الله خا الله دي نورم توفيق در نصیب کی سيو مخسر لزانه جدا کړي اوس غوښه الحمد لله ازګه تاری جوړه کړي د اشراف جلالالدین د تاری جمر به کوشي د تاری اشراف خود نه کوشي خا يو دقيقة داي بانتحاري تمن دواخلي انتحاري خو طول شريعت ويس انتحاري حرام ده الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم ما زدر تويم سي انتحاري حرام ده خود كوشي حرام ده خا وس رازو دي زيتا وس آية تسي دا كار كوي دا دي چاپ لرخوانا دا كار كوي كم امام درتويلي دا كار وكرا امام वो दमो साल कदमी में तमांदे देगा शिना साल 40 साल पीछे बसीना में तबाल में زنیم او برادری عزیز ما تو کار میکنی یا نمیکنی ما دامو کار نداریم میره لی شما میگی که ما اهل بیت قبول داریم ما 12 امام قبول داریم نی برادری عزیز آلی بری ما بگو که کدام امام فرمودن که امی کار بکو امام فرموده مرفوضش ما نمیفهم مگر ما میکنیم دیگه چرا بس ناروا هست برادری عزیز امام حسین علیه السلام چی میگه سیکنی برادری عزیز حسین جان امام حسین علیه السلام می فرمایا به زینب علیه السلام وصیت قسم میته که یا زینب خواهرش یا زینب امی کار نکو ماتم بما نکو گریه بما نکو ده كتاب شما الاحتجاج الطبرسي كتاب شما هز برادري عزيز قرآن عظيم الشان بي فرمايا ولا يعصينك في معروف شما تفاسير خودت بروي قمي نور الثقلين صافي تفسير برهان امي پنج تفسير شما كلام ها تفسير بيگا كي در امي آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرمایا که کسی که ماتم میکنه و کسی که لطم میکنه و کسی که خودش میزنه و کسی که من ضرب الخدود و شق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلیه رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرمایا که امتی ایمانیست و برادری عزیز شما میگی که ما میکنیم رسول الله میگه که نکو امام حسن میگه که نکو امام علی میگه که نکو و برادری عزیز برادر ما عاشق اهل بیت خاطر اهل بیت میکنیم امیدی هستی اهل بیت عاشق اهل بیت هستی مثلا
ایچی رقم عشق است که اهل بیت میگه که نکو شما میکنی، این عشق است نه اهل یا بیت مخالف؟ نگفته، اهل بیت نگفته، اهل بیت نگفته نکو. اگر ما از کتب شما را ثابت کردم که نکو جائز نیست، او برادر عزیز، از امام علی اگر ثابت کردم، اگر از فاطمه زهرا ثابت کردم، از امام زین العابدین ثابت کردم، بس قبول داری؟ قبول کن نه ثابت که ما هم بیارم ثابت ما میکنیم ثابت نیه دیگه. وای دای وای حسین جان وای کدیرات ثابتم کردنی قبلوا. الله اکبر. از مخ شیعگان بس ماتم شیعه ماتم میکنیم دیگه. یعنی شما اهل بیت قبول نداری؟ الحمدلله چرا قبول نداری؟ اهل بیت قبول دیگه شیعه هستیم. خود سیس اون برادر عزیز شما اهل بیت قبول داری؟ همه اهل بیت میگه که این کار نکو، این حرام است. نه اهل بیت نگفته، این شما جور کردید، شما میگید. علی میگ مخکینی ملګری الله جل وعلا دې غنوم څه شي د روزي مبارکه میاس کې ټول دعا ورته وکړي، اله العالمین تی سره لوړی کړي، اله العالمین تی قدرمن کړي، اله العالمین تی ټول یاسته. آمین. حسین جان عمران جان کتاب شما است الکافی للکلیلی، کافی جز پنجم جز است و نه هغه داسې دلته کله زه لاس سکرین ته خورومه دا اوس په دې ځای کې دا شیان اخیستلي دي، دا نه دي بیا بل واري به دا کامره سي ثابته یا هغه بیا خفه نه راځي، انشاءالله دا به ټول درته راځي. دا کتاب د تاسو د عمران عمران جان ما قد علمی صحبت میکنیم، شما هم کوشش کنید که کمکی علمی صحبت کنید. کافی کتاب دا کافی کلیلی دی تاسو معتبر کتاب دا پنځم جلد او 520 صفحه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکاله مکه المکرمه فتح کړه، لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، کله چې مکه المکرمه فتح کړه بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل خداوند متعال امين آيات را نازل كت يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن تا أخير أمين آيات سيكوني در إنجا دلته وقرا ولا يعصينك في معروف دا أتوستم سفارة دا سورة الممتحنة دا سورة الممتحنة. زو بير مالتا تورش بس ولا مالتا سوو سو كدي باندي. سيكونيد برادر عزيز در إنجا فقالت هند إنجا ميايا أم حكيم بنت الحارث يا رسول الله أمي زنا دغ خجو رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه. در آیات بدغه آیات کې سراجي سی ولا يعصينك في معروف امي زنا کجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وویل چې دا معروف څه شي ده یا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وویل لا تلتمن خدا مخ بنوي دا زي دا غمبوري دې ته پښتو کې غمبوري وایي او عربي کې خد وایي، په فارسي کې څه شي وایي عمران جان؟ کوما نزنید رسول الله صلی الله علیه وسلم برش فرمود. بیا رسول الله ورته وایي چې مخ به داسې نه کوئ، ګوره داسې ولا تنتفن شعرا او خپل ویښتان به هم نه ببرویه، ولا تشققن جیبا او دا ګریوان جامې به هم نه شلویه، ولا تسودن ثوبا او تورې جامې به هم نه اغوندیه د غم او د مړي په ورځ کې، ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله او نبي عليه السلام ورته سي پریادونه بم نکوي، چې بوغاري ويرونه بم نکوي. سيكون ګران عمران جان دي رساله دا دي تا کتاب د کافی ده او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. ګوره قرآن وای میکه و رسول الله وای میکه او تو وای ز عشق کوم، دا څه عشق دسي الله دې منع کوي میکه رسول الله دې منع کوي میکه. وس راځو بل زیته سايكو جران ورورا وسوق ورا دا حديث دا مخكي سمي درتوي الحديث الخامس موثق او حسن يعني صحيح روايتنا دا بمرآة العقول وغيرها كم راغلينا. قولي دوستانو عمران جان بلو قورا شيخ توسي دي بيزني شيخ توسي لا والله ني بيجنو
دا د تاسې لوی امام او شیخ د دې زړه سره لوی امام هغه څه وایي واما اللطم کسه کې دا سینه سې وهي په تورو په زنځیرانو والخدش وجزع الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا دا ټول حرام دي ناروا دي وباطل دي په اجماع دي شاید دولس امامه مذهب باندې څوک وایي المبسوط شیخ الطوسی دی وایي د تا امام ده د تا لوی ملا ده هغه درته وایي ماتم کول سینه وهل بغاري وهل سلګۍ کول تورې جامې اغوستل كله باطل دا ټول باطل محرم اجماعا دا وایي محرم ده اجماعا دا بل اوس به وایي زه دا نه منم اوس ګوره من لا يحضر الفقيه كتاب خو پیژنې من لا يحضر الفقيه د تاسو معتبر کتاب ده وكيز وسائل الشيعة دا بل كتاب ده الإمام علي عليه السلام فيما يوصي به أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون تاسي دي عاشوراء ورس كانت توري جامي أغندي كانت पाकिस्तान में एक नंबर था औरतों में एक नंबर लिबास दर नहीं मेरे वहाँ जो में कनो تيكو إمام علي رضي الله عنه مين فرمايا كي إرقم كارنكو خو إمام الصادق عليه السلام ميجا كي إرقم كارنكو خا رازوز دي زيتا قدر من دو دوستان وس بدي زي كي مقولي تيكو آل رسول الله بفاطمة رضي الله عنها تشيمي قويا سواي وسائل الشيعة لحر العاملي جزء دريم أو صفحة فديكي سواي دي زي ترازية وأبا جعفر سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة نبي عليه الصلاة والسلام هو الفاطمة رضي الله عنها وكلسي زو فاتسم نوكو ما باندي مغر غالي كوا أو ويكتان دي مببروا او پر یادونه ویرونه مکوه او په ما باندې چیغې و بغاري داسې زړاګانې مکوه چې په هغو کې دې اواز وي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود چې ویې ویل چې دا معروف ده الذي قال الله عز وجل یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فاطمه رضی الله عنها داسې نصیحت او توصیه کوي تاسې وګورئ مسلمانانو اوس په دې ځای کې زه دغه تاسو ته دغه ټولې خبرې راښکاره کړم یو دقیقه لږ صبر وکړئ تفسیر نور الثقلین نبی علیه الصلاة والسلام کې به فاطمه رضی الله عنها هغې ته یې دا خبره وکړه مستدرک الوسائل صحیح کنید امی روایت شما میگی تاسې وایسته تاسې وایسته و د زړه سرونو و عام و شیعه قربان موسم سترګې رڼې کړې دي الله په خاطر مو سترګې رڼې کړې دا اوس مستدرک الوسائل لمیرزا نورزي ده لمیرزا نوري ده دا بهترین کتاب ده تاسو ابن ابراهیم په تفسیر کې هغه خپله وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم في مرضه الذي قبض فيه لفاطمه نبی علیه السلام په هغه مرض کې چې په کوم مرض کې رحلت وکړه فاطمه رضی الله عنها ته یې وویل بأبي انت وامي انت فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې خپل خاوند ته یو څوک ولېږه چې راسي نو فاطمه هغې زړل د نبي علیه السلام په خوا کې پر یادونه یې کول وقرباه لقربك يا أبتاه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام فرمود وغيتي ويسي لا تشكي علي الجيبة جامي بنشكوي بما ولا تخمشي علي الوجه مخبنا وهي نبي قرقالي كوي ولا تدعي علي بالويل نبا بريادون ويرون بنكوي دا دي تا كتاب دا ترسوك وري بزدا كتابون تاسو تخيمة المفيد في الإرشاد عن إمام زين العابدين عليه السلام تواي عن علي بن الحسين تواي ويزا عشق كوما لا أهل بيت سر آية إمام زين العابدين لخبل بلارجان سر لحسين عليه السلام سر عشق نكوان أغا سواي علي بن الحسين أن الحسين قال لأخته زينب وكربلاكي إمام حسين عليه السلام زينب عليها السلام خبل خور تواي يا أختا يا خرجاني إني أقسمت عليك فأبر قسمي زتات قسم درك ومدماذا قسم بكركوي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا أهلكت وإيدي ما خرجاني فما بماتم نكي فما بويرون نكي فما بزراغاني نكي فما بفريادون نكي فما بچيقي بغاري نوهي
المفيد في الارشاد مننه دي زړه سره الله دې راته سره لوړی کړه اله العالمین دتا حبیب صلی الله علیه وسلم وایي چې هر شپه الله جل وعلا بندگان له جهنم نه آزادوي اله العالمین دا مخلص ملګری سي هر څوک د دې ټولو ملګرو سره په مؤمنانو سره په دې شپه کې له جهنم نه آزاد کړه یا رب العالمین موږ له ټولو لیدونکو امين. بص ګوره الشهيد الثاني هغه په خپل کتاب کې په مسکن الفؤاد کې سوای عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. عمران جان رسول الله وای د ما امتنا یا کړي دا کار وکړل او ته وای زه عشق ورسره کوم. لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله می فرمایا کسی که یک کار کرد امتی ما نیست شما میگید که ما عشق میکنیم. تکبیر. الله اكبر. الله اكبر. لبيك يا حسين. خب لبيك. لبيك يا حسين واي. تاويل واي سينا وهم خندوري وهم كان. الحمد لله وي. الحمد لله. امام الصادق عليه السلام سواي الخصال للصدوق من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط عمله. امام الصادق عليه السلام می فرمایا وای چا که ورون داسې په غم کې ووهل داسې لاس ور باندې وړ د وای ټول نیک اعمال تباه او برباد شو. امام الصادق عليه السلام قبول داري عمران جان سر قبول درې بابا سر قبول نه درې قبول اوس څه هغه څه وایي د زړه سره دا څه وایي قربان دي سم هغه وایي امام الصادق عليه السلام وای کچا دا کار وکړ ته څه وایي زه وای الحمدلله کوم د دې وای نور ټول اعمال تباه او برباد شو. وڅونه کتابونه نور پسې درته وښیم قاری صاحب دا قرآن تا سب لیکلی دی تا لیکلی دی سب لیکلی دی دا قاری صاحب ما لیکلی ده ما لیکلی ده قرآن ما لیکلی نه قاری صاحب قرآن لیکلی یہ قرآن خود قاری صاحب دیگه چیز نه خوب بلکه نیست قاری صاحب دیگه خدا یارت دیگه قوماش قبول دار می که قال قول فهميد داخل القرآن هزار قولات فهميدي ايه قول جنيز ده فهميدي وخير سنة يخوق دليل جاز الله دې راته سره لوړی کړه ودې زړه سره سي هر څوک چې اله العالمین د دنیا او آخرت سعادت نصیب کړه د زړه سره مننه داسې دا کار کوي عمران د قیامت معلومیږي تا نه دلته معلوم کړي قیامت ان شاء الله دا عمران جان دلته مې معلوم کړی سي اهل بیت نه مني ودې زړه سره حسین عمران حسین کوم امام ویلی دا کار وکړه کوم کتاب ویلی دی تا کتاب ما ته وښیې دا کار وکړه چې در سره ومن ما خو دې تا لس کتابونه اوس درته وښودل نه مني قرآن مې درته وښودل نه مني رسول الله مې درته وښودل نه مني امام علي مې درته وښودل نه مني امام حسن مې درته وښودل نه مني امام زین العابدین مې درته وښودل نه مني امام باقر مې درته وښودل نه مني امام صادق مې درته وښودل نه مني څوک مني په هغه زه خبره در سره وکړم یا ټول سره شیګان سره محترم کې دا ټول سره کافران دي ټول شیګان د دنیا ډېر شیګان دي وما حسین ما تر اوسه دي کافر تا ته نه دي ویلي هغه دې تا خپل کار د کزان کافر درته ښکارېږي که مسلمان ته وایې زه عشق کوم او ټول اهل بیت دې منع کوي له دې عشقه یو خبره زه دا درته وکړم ګوره عمران یو څوک چې تا ته ته له چا سره محبت کوي که نه ته له چا سره محبت کوي اوس یې هغه درته وایي دا کار مه کوه ته به د هغه خبره منې او که به د هغه خلاف عمل کوي ممکن قیمت یک سوق است یک سوق اون سی روز سوقش تمام میشه خیلی ممکن قیمت تا قیمت میمانه اوکی قاری صاحب مننه بس ان شاء الله خبر کوم کوشش وکړي مطالعه وکړي عمران حسین جان ډېر مننه تشکر خدا یاري خدا حافظ لاړ شي کتابونه وګوري لاړ شي د امامانو پیروي وکړي په امامانو پسې سي الله جل وعلا دې توفیق در نصیب کړي چې په امامانو خبره ومني او په امامانو پسې سي الله خو
داسې نه وي لکه تاسې چې پیغمبر منئ د یهودیت په خوښه یې منئ، اهل بیت منئ د نصرانیت په خوښه یې منئ، امام علي منئ د مجوسیت په خوښه یې منئ. داسې نه یو الحمدلله. موږ رسول الله منو د امام علي په خوښه او د عمر په خوښه، د دې ټولو صحابه او مسلمانانو په خوښه یې منو. تاسې اوس وګورئ په مخکیني کتاب کې چې نخاس څه ورته وایي، همدغه خبره ده چې نخاس لاړل، همدا بحار الانوار ده، د مجلسي کتاب د 43 جلد 5 صفحه ده. په دې کتاب کې چې کله یې دا په 70 دینار واخیستله نو دا جاریه یې راوسته ابي جعفر علیه السلام، وجعفر علیه السلام قائم عنده. ابو جعفر علیه السلام دا تر لاس ونیولله او ورته ویل چې د تا نوم څه شی ده؟ وایي حمیده مې نوم ده. نو یې ورته ویل چې په دغه ځای کې وایي ته ما خبر کړه چې ته څه شی یې، پیغله یې او که پیغله نه یې؟ وایي دې راته ویل چې نه زه پیغله یم. نو قال امام وایي ورته ویل چې کیف ولا يقع في يد النخاسين شيء الا افسدوه. دا خو امکان نه ټول کتابونه دا یو کتاب سي نسا سیریس کتاب ټول ځان نه جيب نه قسم دي تا بحار الانوار دا ورسه ته ګوګل ته نه نوځري تا کتاب زه درته وخیم ورسه دا یاره زما کتابي مواسب یې تاسو څه کېږي کتابونه مواسب مثلا زما کتابي غو مواسب پروتي تاسو نشته دا ټول ته ځان نه جوړ کړی پزور ته نه ځان نه جوړ کړی. دا څه شي ده؟ دا دی الله بنده دا څه شي ده؟ ورته وګوره زه ټول کتاب یوم نه مانم. دا د تا مکتبه ده، مکتبه الشیعه. ای دی الله بنده پاس ورته وګوره. بس زما له کتابي مواسب یې بل چا سبا نه وی کنه تاسو ته جوړاوه کنه ځان نه زب ځان نه جوړ کا پزول کتابونه کتبی نه مانه زبی نه مانه ماشاءالله کتابونه جوړه د کینګ جان وویل وای د مو کتابونه ټول پزول کتابونه دي. ښه اقرار ده ماشاءالله. مننه همدا اقرار ده، ټول کتابونه پزول کتابونه دي. مواسب زما له کتابي مواسب یې خیر زب خپل پړم زه بل چا له کتابي له پړم زه بس تاسو له کتابي له پړم ماته څه پیدا راکې نه. د تا کتابونه خو په دلته په خپل مکتبه دي، د مکتبه الشیعه په دې کې پراته دي. تاسې چې هره شپه راولاړېږئ د عمر رضی الله عنه توهین کوئ، د صحابه توهین کوئ، د رسول الله د ناموس توهین کوئ. ولې؟ عمر خو زه اوس هم نه منم، عمر ابوبکر دی به زه اوس نه لتواسم بیا منه هندوانیم نه مني، سیکانیم نه مني، یهودیم نه مني، نصارایم نه مني، یوې ته مه منه. موږ دلیل ومنه. دا تاسې توهین کوئ، سپکاوی کوئ، بیا به مو دغسې کفر و ضلالت و زندیقیت و شرک دا به دنیا ته ښکاره کوو. دا ته ولې کې دا ته ولې کې دا ته چیرې مو کړی راوښیه بروړو چې شروع یې کنه چیرې مو کړ؟ دا تاسو چې د اهل بیتو د صحابه و د اهل بیتو توهین نه وای کړی، موږ څه کار په تاسو لرل؟ اول د تاسو ورچې خبرې گوتیرو بس غدا بعد بود غاکم کنه بود ته خامخا موسین جوسته کنه خامخا جس با کنه سم سم ماخله چړې کنه زب تاخله به نه چړو کته نه چړل نه چړل حکومت زب غږیږي توس پیری زب په پښتو کې شوریه پښتو کې شوروي. اوس ګوره و دی الله بنده د تا په دې کتابونو کې امام علي رضی الله عنه ته توهین سوی ده، ته څه پکې وایي؟ دی که رښتیا ځان ته مسلمان وایې او مسلمان یې، امام علي رضی الله عنه ته وخ ویلی سوی د تا په کتاب کې، امام علي رضی الله عنه ته مچر ویلی سوی د تا په کتاب کې، څه پکې وایي؟ تاسو ځان نه جوړ کړي دا ټول تاسو جعلي کتابونه ځان نه جوړ کړي دي ماشاءالله. دا بل اعتراف دي شیعه و مذهب موږ جوړ کړی ده، دا خو بل اعتراف شو. ټول جعلي کتابونه تاسو جوړ کړي، یو کې سیریس کتاب تاسو اصلي کتاب دي تا کوم یو اصلي دي تا کوم ټول څرته کتابونه دا ټول پازول د سه اخیری هغه چې تا ډیرون نه راټول کړي دي هغه خو دي تا نه دي، د مؤمنانو د مسلمانانو کتابونه دي، د مشرکینو کتابونه نه دي، نه د مجوسیانو کې د مسلمانانو کتابونه دي. مسلمان ته نه خمس مسلمان ینځ کوم کتاب ته دي کوم دي تا کوم کتاب خپل کتاب دی تینو مواخله قرآن مجید. قرآن مجید دا خو دی الله کتاب ده او مؤمنانو ته راغلی ده. د تاسې له قرآن نه بل کوم بهترین کتاب ده؟ ونو نشته بس همدا یو کتاب. نور کتابونه نه لري؟ نه. ښه ماشاءالله.
دا یې بل ښکلی اعتراف د قرآن نه وروسته له ټول مذهب نه کینګ جان منکر شول. ښه راځه اوس په قرآن خبره وکړو. په قرآن کریم له علي رضی الله عنه نه مدد غواړي؟ الحمدلله اوس هغه غواړم، بیا هغه غواړم، غي دنیا کې هغه غواړم، آخرت کې هغه نه غواړم. الحمدلله تا خو ویل وای کنه زه قرآن منم، دومره اقرار خو دې وکړل چې قرآن منم کنه؟ مسلمان یا قرآن منم ویلې نه منم کړه. له قرآن له یو حرف نه چې څوک منکر سي هغه مسلمان ده که نه ده؟ نه بیا کافر شي. ښه ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیت ترجمه وکړه. دې آیات ګوره ایاک نعبد و ایاک نستعین کې الله جل وعلا وایي ایاک نعبد موږ خاص د تا عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص له تا نه مدد غواړو یا الله، خاص له تا نه یعنی یو الله نه مدد. تا ویل وایي زه له علي رضی الله عنه نه مدد غواړم الحمدلله، او الحمدلله دې په خپل شرک باندې وویله. الحمدلله کنه او ته خبره خدای علي نه مدد غوښتلی، خدای له علي رضی الله عنه مدد غوښتلی ده؟ استغفر الله. لا اله الا الله. چیرې غوښتلی ده؟ لا اله الا الله. کله خلاص کړه میک دې خلاص کړه. کینګ صاحب میک خلاص کړه. تاسو ټول په زول لګیا خبرې سمه خبره نه کوو چې خبره کینګ ودې زړه سره تا ویل زه قرآن منم کنه دومره خو دې وویل که دې ونه ویل کنه؟ قرآن منم بالکل منم. اوس په قرآن کې الله وایي چې خاص نه ما نه مدد وغواړي، له بل چا مدد مه غواړئ. مې له رسول الله غواړئ، مې له آدم علیه السلام غواړئ، مې له ابراهیم علیه السلام غواړئ، مې له صحابه وغواړئ، مې له اهل بیت وغواړئ، له هېچا به مدد نه غواړئ، یوازې له ما نه به مدد غواړئ. اوس قرآن منې؟ بس زی غواړه که تاسو خپله مرضي زی خپله غواړم، بس مو مولا دی. نو ته څنګه قرآن منې؟ هلته وایي زه قرآن منم او قرآن درته وایي چې دا کار مه کوه. دا څنګه دی قرآن منل دي؟ بس تاسو خپل غارې خبرې زی منم، هغه نه زه اوس مدد غواړم، پیغمبر نه مدد غواړم، الله نه مې غواړم، علي نه مې غواړم. اولاد هم ځینې غواړې؟ شفا هم ځینې غواړې؟ شفا ریشه ښه ماشاءالله هر څه شي ځینې غواړې که نه؟ چې غواړم بالکل. ښه د تا او د ابوجهل په منځ کې فرق څه شی ده؟ چې ابوجهل هغه کافر و. ولې کافر و؟ زه مسلمان یم. هغه ولې کافر و؟ نه ته خو مسلمان یې، بیخي بهترین مسلمان یې. ابوجهل ولې کافر و؟ زه خدای منم، زه قرآن مجید منم. ابوجهل هم منل، ابوجهل هم خدای جل وعلا منل. د دولت امامان منم، پاک مینه پشتان منم. تا وویل چې زه ابوجهل کافر و، هغه ولې کافر و؟ بس د الله حکم یې نه منم. دا اوس ته سورة الفاتحه کې د الله حکم نه منې، ته څه شی دی؟ وکینګه دې زړه سره. الله اکبر ولله الحمد. کینګ صاحب وایي ماشاءالله نر سړی د الله دې هدایت ورنصیب. شیخ صاحب شیخ صاحب یوه دقیقه دا د ملګري چې کوم دی دا ووایي چې خدای ته مدد غوښتل دی، دا زیځی خو ما ته هم پته نشته چې کوم غنیزګي کې غوښتل دی، که د دې حواله موږ ته میلاو شي نو دا خو به زموږ علم کې ډېره فایده وشي. و دا منظور ته دی. اوس ګوره کینګ ته وویل چې ابوجهل موږ دوره کافر و علم نشته کنه، موږ دوره علم نشته کنه یاره، موږ هم پړه خلک یو خبرې. خو د الله بنده تا خو اوس ما سره فیصله وکړې زه قرآن منم، له قرآن نه بغیر یو کتاب قرآن خو منه که دوره خدا خو منه کنه، قرآن مجید خو منه. نو اوس کا په قرآن عظیم شان کې الحمدلله رب العالمین ووایه. کینګ جانه دا څو آیاتونه وایه ثواب به مو وسي. د امام علي علیه السلام ته به ور وبخو، ثواب به ور ورسېږي. ته ووایه ووایه ته الحمدلله رب العالمین ووایه. کنه زه هر منځه کې یم دا کلمه. ته خو یې ووایه ماشاءالله المانځه کې وایه، ته یې ووایه د زړه سره. څه نه تا ته ووایم نو څه پیدا نشته. ثواب به وشي. امام حسن علیه السلام ته امام حسین علیه السلام روح ته به ور وبخشو. موږ هر منځه کې الحمدلله دغه یو کنه یو د زړه سره قرباني سم یو ځلې دلته مو وایه هله زمره یې نه کنه دلته څه ووایم کنه دلته پیدا نه کېږي. تاسو ټول کافر خلک نو چې تاسو ته پیدا نه کېږي کنه کافر ورته ووایي. خو خیر ثواب دي، تا خو به ثواب وسي، دي تا خو به ثواب وسي. تاسو سم کېږو نه، تاسو څومره ښه راوهاتو کنه، څومره راوهاتو. امام علي منې
ولې نه منو ولې نه منو د هغه په خاطر ووایه که رښتیا هغه مني د هغه په خاطر ووایه ولې نه منو خو تاسو ته څه پیدا نه کړي نو څه ووایو نو څه پیدا نه د کړي امام علي په خاطر مال ووایه و د الله بنده د امام علي و د امام علي بنده ودرې که مو ووایو نو څه به وشي څه به وشي تاسو څه مطلب څه ووایو او د امام علي بنده او د امام علي د قبر بنده د زړه سره وایه د هغه په خاطر باندې ووایه نو که مو ووایو نو څه پیدا نو ته مطلب سره څه به ووایو امام علي ته خو به ثواب وسي امام علي ته خو به ثواب وسي و د فتحو ضرورت نشته ده الله وایي هغه قرآن ته ضرورت نه درلودل څه ته هغه قرآن ثواب هغه د ثواب ته نه ریناست دا یو خبر دی وکړه چې الله جل وعلا له امام علي نه مدد وغوښتل دا په کوم ځای کې الله جل وعلا مدد غوښتلی ده کعبه کې په کعبې کې امام علي پیدا سوی و چې مدد یې له الله نه وغوښتل کله د مور په نس کې و چې مدد یې وغوښتل موږ سره لږ نیټ مسله راغی تا وویل ما اواز درځي ګوره سورة الفاتحه کې الحمد لله ودې ویل چې زه قرآن منم اوس په قرآن عظیم شان کې الله وایي چې خاص له ما نه مدد وغواړئ تا وویل چې زه له علي نه غواړم که قرآن وایي که نه وایي زه له علي نه مدد غواړم ځکه تا وویل چې الله له علي نه مدد غوښتلی ده الله له علي نه العیاذ بالله مدد غوښتلی ده دا یې په مکه کې د څه شي دپاره وغوښتل علي رضی الله عنه نه یې مدد د څه شي دپاره وغوښتل هغه ته ضرورت وکړه یا الله ته ضرورت و چې امام علي نه مدد وغواړي ورځه په خیر دی بس ورځه مننه د خپل عزت په خاطر د خپل ابرو په خاطر الحمدلله د دوی له دې باطلو عقایدو نه صرف نظر کیږي او توبه باسي ګوري دې خویندو ته وایو تاسې خپله قرآن کریم در واخلئ او د قرآن عظیم شان دې ترجمې ته وګورئ دا والمحصنات پنځمه سپارې اول آیات ده او د سورة النساء څلوېښتم نمبر آیات ده دې خلقو ته زه وایم تاسې له قرآن عظیم شان نه یو ټکی دوه ټکي مه را اخلئ د قرآن عظیم شان سیاق ته ګوري د قرآن عظیم شان ترتیب ته ګوري ما پرون هم په دې اړه خبرې درته وکړې چې الله جل وعلا په قرآن کې یو وارې د قرآن عادت دا ده یو وارې حرام ذکر کړي بیا له دې نه وروسته الله جل وعلا حلال ذکر کوي لکه سورة المائده په اوله صفحه تاسې راواخلئ الله پاک وایي چې ما حرام کړي د وینه خنزیر غوښه مړزګه دا ټول حرام ذکر کوي په اخیر کې وایي یسألونک ماذا احل لهم بیا الله پاک حلال ذکر کوي په همدغه ځای کې تاسې وګورئ والمحصنات من النساء له دې نه یو آیات مخکې یا دوه آیاته مخکې الله پاک دائمي نکاح بیان کوي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم یعنی د پلار له ښځو سره به نکاح نه کوئ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم پلار د له یوې ښځې سره نکاح وکړله یا یې طلاق ورکړل یا د پلار مړ شول د تا میره ده مور دې نه ده له دې سره به نکاح نه کوئ د دائمي نکاح په اړه خبره را روانه بیا الله پاک وایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم التي ارضعنكم واخواتکم من الرضاعه وامهات نساء رازي حرمت ګورې د آیات په سر کې همدغه آیات ته چې راورسېږي چې دوی متعی دپاره دلیل راوړي والمحصنات من النساء آیات الله جل وعلا وایي چې واده سوو ښځو سره به هم نکاح نه کوئ یعنې د یو چا په نکاح کې یوه ښځه ده اوس د بل چا دپاره دا جایز نه ده چې له هغې ښځې سره نکاح وکړي دا حرام کار ده ښه اوس بیا وایي کتاب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم اوس الله جل وعلا حلال دائمي نکاحګانې ښیي دائمي نکاحګانې الله جل وعلا ښیي چې تاسې په خپلو مالونو مهرونو سره وغواړئ محسنین پاک دامنه به وي غیر مسافحین زناکاره به نه وي
تاسې د آیات ته وګورئ دا د دائمي نکاح په اړه باندې بیان کوي لارښوونه موږ تاسو ته کوي د متعې په اړه نه کوي ګوره محسنین پاکې ښځې به وي ځان ساتونکي ښځې به وي غیر مسافحین زنا کوونکي به نه وي نو متعه نو د ورځې 10 واري هم کولی شي 20 واري هم کولی شي متعه نو بعضې خو لا 50 واري کوي بعضې زنانه په کربلا کې د دوی زنانه الله وایي زناکاره به نه وي نو په 50 واري په نکاح د ورځې کیدای شي ځکه یو ځلي که دې متعه وکړه نکاح به تړي بیا به هغه ښځه چې خاوند دا سړی به بیرته پرېږدي چې پرېږدي نو دا به انتظار کوي تر څو بیا دا بل نه دوی خو یې د ورځې 50 و 60 و 10 اوس رب وایي چې محسنینه داسې زنانه ورسره به نکاح کوئ چې غیر مسافحین زنا کوونکي به نه وي پاک دامنه محسنینه پاک دامنه به وي عفافي ښځې به وي پاکې ښځې به وي امام صادق علیه السلام نه پوښتنه وسوله امام جعفر علیه السلام نه چې یا امام آیا چې څوک متعه کوي هغه پاک دامنه جوړېدلی شي امام څه ورته وایي لا الله اکبر وایي لا دا روایت درته وښیم که تکلیف نه وي زه به پیدا کړم خو خیر دلته به پسې وګرځم مکه دا خبره به لږ واضحه شي یا دا پاتې ده نو الله جل وعلا وایي محسنین غیر مسافحین پاک دامنه ښځې سره نکاح به کوي یا زناکاره به نه وي بیا اوس ورته وګورئ الله جل وعلا وایي فما استمتعتم دوی ته دا د متعې ټکی دا ځای خوند ورکوي د ظالم زامنو ته د ظالم زامنو ته اپیشي چې غوښه وویني د قصاب په خوا کې نو بیا لکۍ ورته داسې کوي نه نه یوه هسې ادبي ټوکه ده پکې نه نو هغه پیشي هغه غوښې ته لکۍ ده دوی چې دا د متعې د هندوانو په کتابونو کې وګوري دا لکۍ ورته داسې کوي و خدای مو بی خو بس فما استمتعتم کله چې تاسو ګټې او پیدې اخیستلو ته اراده وکړله له دې ښځو نه فآتوهن اجورهن فریضه نو دې ته هغه خپل مهرونه ورکړي اوس ګوره هلته په سر کې الله ویل چې تاسې ښځې وغواړئ په مهرونو سره پاکې ښځې زناکاره به نه وي یعنې کله چې دې کوزده وکړه ما پرون تاسو ته یو مثال درکړل په عرب او عجمو کې د موږ د عربو او د موږ د پښتنو ډېر عادتونه سره یو دي عرب هم یو وخت کې کوزده کوي بیا یو څو وخت وروسته واده کوي نو پښتانه هم همدغسې دي پښتانه لا یو څه یو قدم پکې ورمخکې دي یو وارې کوزده وکړي بیا له هغه نه وروسته ستنه ورته وایي بیا له هغه نه وروسته نورې بلاوې وي بیا له هغه بعد هغه زوم تباه و برباد کړي بیچاره د خسر کور خواته داسې وروګوري یا زاړي یا بیچاره که د کور دروازې مخته د خسر تیر شو سمو پسې وده به یې بیچاره او ویښتان یې ټول توی سي له ډېرې پریشاني نه سي دا به مو یو شیشکه په نصیب به وي څه بلا به وي هغه د نجلۍ هلته ویښتان ټول توی سي چې دا به څه بلا وي سي په نصیب نو بعضې عادتونه سم نه دي خو خیر د عربو د موږ د پښتنو بعضې داسې عادتونه شته چې هغه یو دي یارې کوزده وکړي بیا له کوزدې نه وروسته په وخت تېرېدا سره بیا واده ته نو الله پاک همغه ترتیب ښیي چې کله مو کوزده وکړله په مهر سره یې وغواړي پاک دامنې ښځې وغواړي خو کله چې دې واده وکړل یا واده کوې ښځه اوس کور ته راوړې او ته ګټه جینې اخلې پایده جینې اخلې یعنې کوروالی ورسره کوې له دې نه مخکې به څه شی ورکوې هغه فرض مهر به ورکوې څه شی به ورکوې هغه مهر به ورکوې اوس دا دائمي نکاح اوس ګوره د وروسته آیات ته تاسې وګورئ په دې وروسته آیات کې دا مخکینی آیات ښه واضحه کوي پسې ومن لم یستطع منکم که په تاسو کې د چا طاقت نه وي طولا د مال یعنی د ولور طاقت نه وي ان ينكح المحصنات المؤمنات سلحرو آزادو ښځو اصیلو ښځو سره مو طاقت د نکاح نه وي پیسې نه لري چې نکاح ورسره وکړي نو الله پاک وایي فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات الله جل وعلا وایي چې تاسو بیا له هغو مؤمنو میندو سره نکاح وکړي ځکه د هغو مهر کم وي نسبت وچاته و هغه آزادو اصیلو ښځو ته او تاسې پوهیږئ له دې وینځو سره په ډېرو وختونو کې د مو فقها نکاح جایز نه ګڼي ځکه چې بیا اولاد داغداره راځي
بیا به خلک ورته وایي دا د غلامي زوی ده نه. نو په ډیرو اوقاتو کې زموږ فقهاو علماو چې له وینځو سره به نکاح نه کوي د عذر د ضرورت په وخت کې وکړي هغه اوس له وینځې سره الله اجازت راکوي د نکاح. نو ولې داسې نه دي ویلي چې ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فلیتمتعوا، که تاسو له اصیلو ښځو سره نکاح نسئ کولی نو متعې ته زور ورکړي، خو نه دي ویلي. نو الله پاک سي اجازت د وینځو راکړل، نو دائمي نکاح اجازت دلته راکړل له وینځو سره. نو د موقت نکاح په اړه نه دا آیات سته نه دا آیات مطلب ده او نه د متعې پکې سته. اوس راځو دا یو ټکی زه درته وښیم. راځي وایي فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه، درته معلومیږي دا ځای که نه درته معلومیږي؟ له امام نه پوښتنه وسوه فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه، آیا وایي که د چا یوه ښځه په متعه کې وي آیا دی وایي پاک دامن جوړېدلی سي؟ اوس ورته ګوري دا قاله مه هېروئ. قال امام ورته وویل زه دا صفحه را دې خواته کړم. قال لا خو ویني که نه ویني په عربي کې. قال لا انما هو على شيء دائم عنده. الله اکبر، کبروا یا اهل السنه. الله اکبر. وای پاک دامن چې څوک جوړیږي هغه په دائمي نکاح باندې جوړیږي، په متعه باندې څوک پاک دامن نشي جوړېدلی. تاسې اوس وګورئ الله جل وعلا وای محسنین غیر مسافحین، تاسې به پاک دامنې ښځې په نکاح اخلي یا زیناکاره ښځې به په نکاح باندې نه اخلي. اوس امام دلته څه وایي؟ هغه نه پوښتنه وسوه وای آیا زه چې وای ښځه په متعه باندې واخلم اتحصنه، آیا هغه پاک دامنه په متعه جوړېدلی سي؟ قال امام ورته وویل لا انما هو على شيء دائم. پاک دامنه خو یو څوک په دائمي نکاح جوړېدلی سي، داسې د ورځې ته د لسو اوس بل ځای ته وګورئ، دې ځای ته اوس د ابي عبدالله علیه السلام خبره هلته د بل امام خبره او په دې روایت کې بیا د امام صادق علیه السلام خبره ده عن ابي عبدالله علیه السلام. ورته وګورئ مسلمانانو، وینئ که نه ګورئ؟ ابي عبدالله علیه السلام د هغه سړي په باره کې وویل چې دی نکاح کوي متعه. چا پوښتنه ځینې وکړه اتحصنه، آیا هغه پاک دامنه جوړېدلی سي؟ څه ورته وایي؟ قال لا. دا لا خو به دلته ویني که نه ویني په عربي کې دا لا؟ قال لا زه لږ را مخکې کړم. قال امام صادق علیه السلام څه ورته ویل؟ قال لا انما ذلك، دغه پاک دامني چې راځي هغه په څه شي کې راځي؟ على شيء دائم. پاک دامن خو یو څوک په څه شي کې جوړېدلی سي؟ هغه خو په دائمي نکاح کې جوړېدلی سي، هغه خو په متعه کې نسي جوړېدلی. نو متعه دا زنا ده، که چیرې زنا نه وای نو امام صادق علیه السلام به ورته ویلي اوس یو متعه کې یو څوک پاک دامنه جوړېدلی سي. سبحان الله. ای مسلمانانو، والله العظیم د دې المؤمن دارالحفاظ د دې قدر وکړئ، د دې قدر وکړئ. او دا دلایل در سره لیکي، د حوالې در سره لیکي، دا یې له دوی خپلو عوامو نه یې پټ کړي دي، دا یې پټ کړي. اوس ګوره امام وایي چې په متعه څوک پاک دامنه نشي جوړېدلی، نو چې څوک پاک دامنه نشي جوړېدلی بیا متعه کوي، دا څوک ده؟ الله اکبر. څوک وایي؟ امام صادق علیه السلام وایي. او بهترین کتاب الکافی کتاب